قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. ملا یعقوب د پاکستان پر وړاندې سرحدي مسلونو ته تازه سپارښتنې کړي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی چینل هم سره سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې له پاکستان سره سرحدي ترنګلتیاوې زیاتې شوي او ان جګړې هم رامنځته شوي دي. طالب وزیر خپلو سرحدي مسلونو ته تازه سپارښتنې کړي او هغوی یې زیات ستایلي دي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب کندهار ولایت ته تللی او هلته یې له کل اردو څخه لیدنه کړې. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر کندهار ته تللی او هلته یې د طالبانو او بیا د سرحدي مسلونو هڅې ستایلي. ملا یعقوب زیاته کړې چې د طالبانو ځواکونه باید نور هم خپلو دندو ته متوجه شي او کارونو ته زیات دوام پسې ورکړي. ملا یعقوب په 215 کل اردو کې په ځانګړي ډول د پولو ساتونکو کسانو ستاینه وکړه او ورته یې وویل چې تاسې اتلان یاست. د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا له هغه تېرې کوونکو هیوادونو سره چې د افغانستان خاورې ته یې ناوړه سترګه کتلي د طالب محلي مسؤلینو لوري اړیکې خرابې شوي او تر اوسه یې له پاکستان او ایران سره سرحدي نښتې هم رامنځته شوي. د ننګرهار پر شلتنګ ولسوالۍ د پاکستان راکټي بریدونه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول د طالبانو او پاکستان د اړیکو خرابېدو لامل شو. طالبانو ویلي چې پاکستان ته پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو اجازه په هیڅ صورت نه ورکوي. هغوی تېره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د هغه پاکستاني ځواکونو چې پر ډیورنډ یا اغزن تار لګول مخه نیولې. پاکستان څه وایي؟ پاکستان تر دې وړاندې د موضوع په هکله ویلي وو چې له طالبانو سره په همغږۍ غواړي د اغزن تار لګولو پروژه پای ته ورسیږي، خو طالبان بیا د پاکستان دا ادعا رد کړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې طالبانو سره په توافق به پر ډیورنډ کرښه باندې د اغزن تار لګولو پروژه پای ته رسوي. هغه د څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د طالبانو او پاکستان ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتې رامنځته شوې. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.